افغانان د یورون سبا په لور روان او خوندور زیری په لاره کې دي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې چې له څه باندې یو کال راهیسې په قطر کې روانې دي. ټاکل شوې چې د دوی ترمنځ راتلونکي شنبه د فبروري په 9 بالاخره یو تړون لاسلیک شي. که څه هم موږ نه پوهیږو چې په تړون کې څه دي، خو یو څه چې موږ یې غواړو هغه د افغان وژنې پای ته رسېدل دي. خو خبر دا دی چې د یوې مناسبې فضا لپاره د یوې هفتې لپاره افغان وژنه کمیږي او د تاوتریخوالي کمیدل پیلیږي. د تاوتریخوالي کمیدل یا نسبي اوربند به په دې ډول وي: طالبان به د نسبي اوربند په ورځو کې خپل بریدونه راکم کړي او د امریکایانو او افغان ځواکونو په مرکزونو به هیڅ ډول برید نه کوي. افغان ځواکونه به هم په دغه ورځو کې د خپل ښه نیت له مخې پر طالبانو بریدونه نه کوي، خو لومړی درجه هزارات به ولري او د طالبانو د بریدونو ځواب به ورکوي. خو دغه ډله به ښارونو ته له وسلو سره نه راپرېږدي. د تاوتریخوالي د راکمولو په دغه 7 ورځو کې به طالبان په ښارونو، لویو لارو، امریکایي اډو او افغان اډو به بریدونه نه کوي. په مقابل کې به افغان ځواکونه عملیات نه کوي، خو د دفاع لپاره به چمتو وي. د ناټو ځواکونه به هم په دغه 7 ورځو کې پر طالبانو عملیات نه کوي. خو که پر افغان ځواکونو برید وشه او مرستې ته اړتیا وه، په عملیاتو کې به برخه واخلي. د نسبي اوربند د بریدونو د څار لپاره به د جنرال سکاټ میلر په مشرۍ د افغان او بهرنیو ځواکونو یوه کمیټه هم کار کوي چې د طالبانو سرغړونې او ژمنې وڅاري او د سرغړونې په صورت کې د طالبانو قطر دفتر ته معلومات ورکړي. د طرحې له مخې طالبان که وغواړي ښارونو ته راتللی شي، خو وسلې بله ځان سره نه راوړي. همداراز به افغان ځواکونه د اوربند په ورځو کې جګړه ځپلو سیمو ته عاجلې مرستې رسوي او که دوام یې وکړ نو بیا به ځینې پروژې هم پلې کوي. ټاکل شوی نسبي اوربند د شپې له 12 بجو پیل او 7 ورځې به دوام وکړي او ورسره جوخ به که ښار زونه شوې وه نو د امریکا او طالبانو د سولې تړون به هم لاسلیک شي. دغه راز په دې تړاو ولسمشر په یو ویډیویي پیغام کې وویل: د تاوتریخوالي کموالي اونۍ کې د افغان ځواکونو لپاره دستورالعمل او لارښوونه جوړه شوې او هغوی به په لوړه کچه هزارات ولري او خلک به د تاوتریخوالي کموالي اونۍ په اړه خپل ارزونه او رضایت څرګند کړي. هغه د افغان ځواکونو له قربانیو مننه وکړه او ویې ویل: ستاسو د قربانیو په نتیجه کې موږ نن د سولې بهیر تر دې ځایه رسولی دی. په هر حال په دې هیله چې دغه 7 ورځنی نسبي اوربند په تلپاتې اوربند بدل شي او افغانان له کلونو وروسته نور د آرام ساه واخلي. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.